الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرو مسلمانانو ورونو د اسلام د دین تکمیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه وشو. الله پاک فرمای اليوم اکملت لكم دینکم، او تمکینی د صحابه کرام رضی الله عنهم په ذریعه وشو. الله پاک فرمای ولا یمکنن لهم دینهم، او تدوین د ټولو نه مخکې په اجماع د امت د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په ذریعه وشو. نو یو تکمیل د دین دی، بل تمکین د دین دی، او بل تدوین د دین دی. نو تکمیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه شوی دی، تمکین د صحابه کرامو په ذریعه باندې شوی دی غالبا، او تدوین چې دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په ذریعه باندې وشو. د امام شافعي رحمه الله په قول امام صاحب په دې فن کې اب او اصل دی، او تر قیامت پورې مدونین د امام صاحب نسل دی. د امام صاحب فقه په خیر القرون کې مرتبه شو، او په خیر القرون کې په تمام عالم اسلام کې د قانون په حیث باندې نافذه شو. په 100 هجری کې د ټول عالم اسلام قاضی القضات امام ابو یوسف رحمه الله، او د ټول عالم اسلام نه یو اوازم د فقه حنفی په خلاف باندې نه راپورته کېدلو. بیا وروسته لکه چې د قرآن پاک تفسیرونه او د حدیثو شروح په هر دور کې لیکل کیږي، همدارنګه د فقه کتابونه په هر دور کې لیکل کېدل. په دوی کې یو کتاب در مختارو، دا کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منامی اجازت باندې لیکل شوی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رآنی فی المنام فقد رآنی. د دې کتاب مؤلف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې راغلو، او د خپل مبارک ژبې درولو حکم ورته وکړو. هغه ژبه چې د وما ينطق عن الهوا ترجمانه ده. د در مختار مؤلف دا کتاب په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مبارک په خوا کې ولیکلو. دی کتاب ته الله پاک دومره مقبولیت ورکړو چې د عربو د عجمو د هر دارالافتا زینت شو. د شام او د مصر عربي علماء ور باندې شرح ولیکلي، او چې کله په عربو او په عجمو کې دومره مقبولو، نو په ځمکه کې تر د انګریزانو د دورې پورې د دې په تردید کې هیڅ کوم کتاب نه دی شایع شوی. لیکن هندوستان ته چې کله د انګریزانو منحوس قدمونه داخل شو، نو د دې کافر حکومت د سوري لاندې یو لامذهبه نامنهاد عالم د دې کتاب په مقابله کې یو کتاب ولیکلو، او نوم ور باندې کېښودلو نزول الابرار من فقه النبي المختار. یعنی د نبی علیه السلام د فقه نه نیکو خلکو ته مېلمستیا او اشتهارونه خپاره کړل چې در مختار د امتی فقه ده، او نزول الابرار د رسول الله صلی الله علیه وسلم فقه ده. او بیا ولیکل چې د امتی په فقه کې د خطای احتمال ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم دی. لدی وجد رسول الله صلی الله علیه وسلم په فقه کې د خطای احتمال نشته. فقه د وحید الزمان لا مذهب وا، او منسوبولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. لکه دا چې د لا مذهب عادت دی چې خپل هر خبره ته د قرآن او د حدیث نوم ورکوي، او د خدای او د پیغمبرۍ دعوه کوي. ځکه یو سړی چې خپل خبره ته د الله خبره وایي، نو دا د خدای دعوه ده، او چې یو سړی خپل خبرې ته د پیغمبر خبره وایي، نو دا د پیغمبرۍ دعوه ده. کله چې دا کتاب ولیکلو، نو بیا دا هم ولیکل چې د دې کتاب مطالعه د نفلي عبادت نه زیات ثواب لري. نو لا مذهبو ته درخواست دی، زه د دوی د دې کتاب نه 21 مسایل وروسته ذکر کوم. نوابیان وکټوري اهل حدیث چې د هر مانځنه وروسته د ثواب په نیت باندې د خپل مستند کتاب دا مسائل تلاوت کوي. زما سره د دې کتاب مسائل ډیر دي، خو په نن درس کې 21 مسائل ذکر کوم. نن سبا بعض مذهبان د دې کتاب نه منکریږي. دا د وکټوري اهل قرآن او د وکټوري اهل حدیثو دا عادت دی. وکټوري اهل قرآن پرویزیان کتاب لیکي، او چې کله په دې کتاب کې ورته غلطۍ او ګستاخۍ په نښه کې، نو بیا وایي چې دا کتاب زمونږ نه دی، په دې کتاب اور ولګوه، زمونږ کتاب قرآن دی. وکټوري اهل حدیث هم هغوی په
لسګونو کتابونه لیکي او په زرګونو روپیو په خلکو باندې خرڅوي، اشاعت کوي، په خلکو کې نشري، دعوت ورته چلی. لیکن چې کله په دې کتابونو کې ورته ګندګیانې وښایي نو بیا وایي دا زمونږ کتابونه نه دي، زمونږ کتاب قرآن او حدیث دی، په دې کتابونو اور ولګوه. نو دا کتابونه دې ولې لیکل چې په دې کتاب اور لګې، په دې مصنف ولې اور نه لګې؟ ولې داسې نه وایي چې د اهل حدیثو په ټولو کتابونو اور ولګوئ چې څومره دوی لیکلي دي؟ داسې دي اهل حدیث وابیان اعلان وکړي چې زمونږ کتاب صرف قرآن او حدیث دی، او اهل حدیثو په نوم چې څومره کتابونه خلکو لیکلي دي په هغې ټولو اور ولګوئ. که الحق السری دی، که من الفتاوا ده، که نزول الابرار دی، که عرف الجادی ده، او که بدور الاهله ده، د اهل حدیثو په نوم چې څومره کتابونه دي په دې اور ولګوئ. ولې داسې اعلان نه کوئ؟ د لامذهب مشهور مؤرخ ابو یحیی امام خان نوشهروي د لامذهب په تاریخ یو کتاب لیکلی دی، د هغې نوم د هندوستان میں اهل حدیث کی علمی خدمات. دا کتاب د مکتبه نظیریه اقبال ټاون لاهور نه شایع شوی دی. دا مکتبه د غیر مقلدینو د سربراه میاں نذیر حسین په نوم باندې جوړه شوې ده. د تاریخ په دې کتاب کې په صفحه 950 کې د وحید الزمان د دې کتاب نزول الابرار ذکر کړی دی، او دی د اهل حدیثو په علمی خدمتونو کې د فخریه په طریقه باندې شامل کړی دی. دارنګه مشهور غیر مقلد مؤرخ عبدالرشید عراقی د وحید الزمان کتابونه د وکټوري اهل حدیثو کتابونه شماري او د اهل حدیثو د پاره د فخر باعث ګڼلی دي. 40 علماء اهل حدیث دا د دوی د تاریخ کتاب د صفحه 103. دارنګه مشهور غیر مقلد مؤرخ محمد اسحاق بټي غیر مقلد وابي دام وحید الزمان په خپل ډله کې حسابي، او مشهور غیر مقلد ارشاد الحق اثریم په خپل ډله کې شمیري. پاک و هند من علماء اهل حدیث کی خدمات صفحه 1 مشهور غیر مقلد بدیع الدین راشدین په خپل اکابرو کې حسابي. هدیت المستفید جل اول صفحه 103. زمونږ د زمانی مشهور غیر مقلد نیاز محمد کونړی عرف من الله پېښوریم په خپلو اکابرو کې شمیري. التحقیق السدید فی مسألة التقلید صفحه 450. نو دا د دوی مستند کتاب دی او دی د در مختار په مقابله کې لیکلی دی. په نن درس کې به زه د دې کتاب 21 مسایل د الله پاک په توفیق باندې ستاسو په خدمت کې پیش کم. غیر مقلدین که د خپل عادت مطابق وایي چې په دې 21 مسایلو اور ولګوه نو د دې مسایلو په خلاف د احادیث پیش کړي، او که دا د خپلو اکابرو دا مسایل مني نو بیا د دې احادیثو د دې مسایلو د دې هرې یوې مسلې د دې 21 مسایلو دپاره د 21 آیاته او یا 21 احادیث په دلیل کې پیش کړي. اوله مسله زه د ده د کتاب صفحه 60 یوه مسله د صفحې 60 نه رانقلوم، او 11 مسائل د صفحې 23 نه رانقلوم، او 9 مسائل د صفحه 40 نه رانقلوم. نزول الابرار اول جلد 60 صفحه په دې کې یوه مسله درته رانقلوم. 23 صفحې نه 11 مسائل درته رانقلوم، او د 40 صفحې نه 9 مسائل د الله پاک په توفیق باندې رانقلوم. ټول 21 مسائل کیږي. په نزول الابرار جل اول صفحه 60 کې لیکي چې کله چې غسل فرض وي او د پردې ځای نه وي نو نارینهو ته د نارینهو په مخ کې او زنانهو ته د زنانهو په مخ کې بربند غسل ضروری دی. دارنګې که د دبر نه چینجی راووتلو او بیرته ننوتلو نو اودس پرې نه ماتیږي. نزول الابرار جل اول صفحه 60. دا 2 مسلې شوي خو دواړه مې سره یو ځای کړې، یوه مسله مې درته ترېنه جوړه کړه. اوله مسله دا ده په صفحه 60 کې کله چې غسل فرض وي او د پردې ځای نه وي نو نارینهو ته د نارینهو په مخ کې او زنانهو ته د زنانهو په مخ کې بربند غسل فرض دی. او دویم که د دبر نه چینجی راووتلو او بیرته ننوتلو نو اودس پرې نه ماتیږي. دا دواړه مسلې په صفحه 60 د نزول الابرار کې دي. په صفحه 40 کې صفحه 23 کې په صفحه 23 کې 11 مسائل په دې طریقه دي. اوله مسله که ښځې د جما نه وروسته غسل وکړو او بیا په لمانځه ودرېده لیکن لمانځه کې باقي مانده مني بهر ته راووتله نو د غسل او د لمانځه راګرځولو ته ضرورت نشته ځکه چې مني بغیر د شهوت نه خارجه شوه. دویمه مسله
سړي که د منۍ د راوتلو نه مخکې د اندام مخصوصه سر کلک ونیولو تر دې چې شهوت ختم شو بیا یې پرېښودو او مني راووتله نو غسل فرض نه دی. درېیمه مسله، غیر مکلف دیوانه سره که چا جما وکړه او یا د بل چا سره جما وکړه نو په غیر مکلف دیوانه لیوني باندې غسل فرض نه دی. څلورمه مسله، چا چې ښځې سره جما وکړه لیکن د ښځې انزال ونه شو نو په ښځه باندې غسل فرض نه دی. پنځمه مسله، د حیوان سره په شرمګاه کې جما غسل نه واجبوي. شپږمه مسله، د حیوان سره په دبر کې جما غسل نه واجبوي. اومه مسله، د انسان په دبر کې جما یعنی لواطت غسل نه واجبوي. اتمه مسله، د مړې ښځې سره جما کول غسل نه واجبوي. نهمه مسله، که مراهق هلک د کومې ښځې سره جما وکړه او یا مراهق نجلۍ سره چا جما وکړه نو غسل پرې نه دی فرض. لسمه مسله، د امام بخاري رحمه الله په مذهب که یو بالغ هلک او یوې نجلۍ سره جما د امام بخاري په مذهب که یو بالغ هلک او یوې نجلۍ جما وکړه لیکن انزال ونه شو نو غسل په یو باندې هم نه دی فرض. دا دوی لیکلی دی، د امام بخاري په حواله لیکلی دی. 11مه مسله، که چا خپله آله د تناسل په خپل دبر کې داخله کړه غسل نه دی فرض. دا 11 مسائل د نزول الابرار جل اول صفحه 23 نمبر را نقل کړه. ټول تقریبا 12 مسائل شو یا 14 مسائل. په نزول الابرار جل اول صفحه 40 کې یو څه مسائل دي. 14مه مسله، که خنثی مشکل یعنی اجرا چا سره جما وکړه په دواړو غسل نه دی فرض. نزول الابرار جل اول صفحه 40. 14مه مسله، که چا خپله آله د تناسل په ټوټو کې تاو کړه او جما یې وکړه که لذت د جما محسوس نشي غسل نه دی فرض. 15مه مسله، کومې ښځې چې په خپلې شرمګاه کې ګوته ووهله غسل پرې نه دی فرض. 14مه مسله، کومې لامذهبې وهابۍ دا ټکي پکې ما زیات کړو ځکه د اهل سنت والجماعت زنانه الحمدلله الله دې د دې نه وساتي، الله دې د هغوی زنانه هم وساتي ځکه ټولې زموږ خویندې دي خو هغوی لاره بدله کړې ده، لاره یې پرېښې ده. کومې لامذهبې وهابۍ ښځې که د خره یا د سپي یا د شادي یا د بل کوم حیوان اندام مخصوصه په خپله شرمګاه کې داخل کړو غسل ورباندې نه دی فرض. 18مه مسله، که کومه ښځه خویه لرګی یا بانجان په خپله شرمګاه کې ووهي غسل پرې نه دی فرض. 18مه مسله، که ښځه د مړي ذکر په خپله شرمګاه کې ووهي غسل پرې نه دی فرض. 19مه مسله، که ښځې د نابالغ هلک ذکر په خپله شرمګاه کې داخل کړو غسل پرې نه دی فرض. 20مه مسله، که د باکرې نجلۍ سره جما وشوه لیکن بکارت یې زایل نه شو نو غسل پرې نه دی فرض. 21مه مسله، یو سړی په خپله دبر کې بانجان یا لیوړو یا لرګی ووهي یا یې د مړي ذکر په خپله دبر کې ووهلو یا یې د خره سپي یا شادي یعنی د بیزو ذکر په خپله دبره کې داخل کړو نو غسل پرې نه دی فرض. دا 9 مسائل په نزول الابرار جل اول صفحه 40 کې دي. نو غیر مقلدینو ته تقریبا اجمالی 20 مسائل شو خو تفصیلی 22 مسائل شو تقریبا. که دا 22 مسائل د خپلو اکابرو مني نو د دې موافق دی 22 آیاته یا 22 حدیثه پیش دي او که دا نه مني نو د دې په خلاف دي 22 آیاته یا 22 حدیثه پیش کی. نننی غیر مقلدینو ته چې دا ووایي نو هغوی وایي په دې اور ولګوه زموږ کتاب قرآن او حدیث دی. نو موږ وایو داسې ووایي چې د اهل حدیثو په ټولو کتابونو اور ولګوه بیا به موږ در سره ټیک د اور ولګو لیکن دا کتابونه تاسو شایع کوئ د خپلو اکابرو کتابونه شمیرئ.